د ماښام لمونځ مې د هدیرې تر څنګ وکړ. تر لمانځه وروسته کرار تیاره او هوا سړه کېدله. ما چې کله شاوخوا په هدیرې نظر تیر کړ، دلته علما، پوهان، قومندانان، د جګړې د ډګر اتلان، قومي مشران، ځوانان، سپین ږیري، ښځې او ماشومان ټول ښخ وو. خو چوپتیا وه. چا سره د شپې د ښه خوراک، څښاک، پوښاک او ګرمې بسترې غم نه و. څوک د اولاد په غم کې نه و، څوک د امنیت په تلاش کې نه و. زه د هدیرې د چوپې خولې واز ته غوږ وم. هدیرې راته د حال په ژبه ویل، یوه شپه به داسې هم راځي چې ته به هم زموږ میلمه سې او ستا شپه به د دوی د شپې په څیر سي. ای د ځمکو اسمانونو د دنیا او آخرت د جنت او جهنم او د ټولو کائناتو مالکه، موږ ته د آخرت سخت سفر اسانه کړه. موږ ډیر ګناهګار یو. موږ خپل ځان سره ډیر ظلم کړی دی. پر موږ باندې رحم وکړه. اللهم آمین.